الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلات او سلام رستا د رسول الله سره د محبت نخې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت اوله نښه دا ده چې د رسول الله طاعت وکړي، د رسول الله د سنتو پیروي، په سنتو التزام، د سنتو ژوندون او د بدعاتو خرافاتو نه ځان ساتل او د دین نصرت او مرسته. الله تعالی په مؤمنانو فرض ګرځولې ده چې د رسول الله سره به مرسته کوي، چې دا دین ته په بلنې د دین د داعیانو سره په مرسته، په رسول الله مبارک په درود ویلو، اهل بیتو سره په مینې محبت، د حدیثو د اوریدو په مهال په چپ اوسېدلو سره ترسره کیږي. نو ای ورونو، که غواړئ چې دین مو برلاسی او غالب او مسلمانان د ذلت خوارۍ او بدبختۍ نه ووځي او مسلمانان سرلوړي سي، که غواړئ چې کورنۍ او چاپیریال مو د فساد، بېلارۍ او بدبختۍ څخه خلاص سي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو منګولې ولګوئ. نو راسئ چې د خپل دین، ټولنې او ملت د نجات لپاره یوازینۍ لاره خپله کړو او د سنتو په اتباع سره د رسول الله مبارک سره د خپلې مینې او محبت ثبوت وړاندې کړو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب